ریاضي چې ده د نمبرو علم دی صحیح شیپونه اوس په شکل کې بیا ریاضي څه مهمه ده هندسي شکلونه مثلا موږ که چیرې په د انجنیري په لحاظ باندې دغه وایو یو تعمیر هغه هم یو شکل دی که نه دی شکل څونې اندازه باید لوړ سي څونې اندازه باید په بره باندې وي څونې اندازه مثلا په اوږدواله باندې وي صحیح دی او د دوی ترمنځ ارتباط دا عبارت د ریاضي څخه دی دوو نمبرو ترمنځ چې موږ تاسې کمپیریزن کوو یا موږ تاسې په پښتو کې پرتله ورته وایو د پرتلې لپاره موږ تاسې د ریاضي څخه استفاده کوو او بل په جغرافیایي لحاظ باندې مثلا موقعیت ډسټنس موږ محاسبه کوو چې د کندهار څخه د کابل پورې مثال 4.5 کیلومتره کله چې زه 4.5 وایم دا 4.5 دا په ریاضي پورې مربوط یو شی دی یو حد دی یا یو عدد دی ریاضي په عادي ژوند کې چیش لپاره استفاده کیږي عادي ژوند کې بیخي ډېر مثلا اول منیجینګ منی د پیسو د ساتلو لپاره یا د تنظیم او د ترتیب لپاره چې پیسې مثلا 60,000 ځینې کسان دا رقم دي که 50,000 افغانۍ ورسره وي هغه یو رقم ذهنیت یې وي پول خراباتونه کوي او که چیرې دا 50,000 افغانۍ 60,000 افغانۍ سپدې بره وایي ولا کشکې څه د خراباتونو سره راکم کړم په دې خاطر باندې قرار ډېرېږي نو دغه د منیجولو لپاره موږ تاسې د ریاضي څخه استفاده کوو دا په عادي ژوند کې ورپسې بالانسینګ د چک بوک څونه انکم لري او څونه مصرف لري د دغه دواړو ترمنځ چې بالانس سره برابر یې چې ستا انکم مثلا څو دی او مصرف دې څو دی یا آوټکم دې څو دی دا بالانس پر دې رقم نه برابرېږي که چیرې ته د میاشتې 15,000 افغانۍ مثلا انکم ولرې او ته دې 15,000 افغانۍ بیرته آوټکم ولرې دا بالانس نه دی بالانس په دې ته ویل کېږي که چیرې ته 15,000 افغانۍ انکم ولرې یو څه خو نو دغه سیوینګ هم باید وکړې 4,000 افغانۍ مثلا آوټکم ولرې دا یو قسم بالانس د پیسو په ځای کې کنې عموما خو موږ تاسې بالانس په دې ته وایو چې د ترازو دواړې پلې سره مساوي وي دې ته بالانس ویل کېږي ورپسې شاپینګ فار د بیسټ پرایس موږ تاسې چې ورشو بانجان رانیسو یا مثلا پټاټې یا زموږ تاسو دغه دی اوس خو نو آیفون موږ چیرې رانیولی سو نو بره پر بانجانو پر پټاټو باندې موږ تاسې چنه ورسره وو هغه وایي په 100 افغانۍ یا مثلا په 80 افغانۍ باندې راک د دې لپاره بیسټ پرایس یعنې په ښه قیمت باندې موږ تاسې پر هر شي باندې چنه وو او اوس دکانداران هم پوه سوي دي د 100 افغانیو شی په 1.5 افغانۍ باندې سره خلاصېږي چې دا ولا بره چنه وي بېرته بیا په 100 افغانۍ باندې دغه کوي نو د دې لپاره موږ تاسې ریاضي استفاده کوو په عادي ژوند کې ورپسې پریپیرینګ فوډ دا د خویندې شاید ډېر سره بلد دي اوس نو په ډوډۍ کې یا د ډوډۍ د پخولو لپاره ریاضي ته څه ضرورت دی بله بیخي صحیح دی څونې مثلا غوړي ور واچوي څو کاچوغې مثلا مالګه ور واچوي څو کاچوغې مثلا زیره ور واچوي څو کاچوغې تیش ور واچوي د دې لپاره هم د ریاضي څخه استفاده کېږي یعنې ډېره عادي کیسه ده صحیح دی مګر بیا هم ریاضي استفاده کېږي ورپسې د ډسټنس لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو د کندهار څخه تر کابل پورې څونې لاره موجوده ده او څونې وخت نیسي دا ټایم لیمیټ مثلا د کندهار څخه د کابل پورې کله چې زه وایم چې 480 کیلومتره لاره موجوده ده څونې وخت نیسي چې زه هلته نیسم کله چې دا 480 زه یادوم دا ریاضي شوله او کله چې وخت زه یادوم دا هم ریاضي شوله مثلا 6 ساعته 15 ساعته 7 ساعته 8 ساعته دلته ما نمبر استفاده کوي که مې نه دی استفاده کړی 7 ساعته دا یو نمبر دی یو حد دی نو د ریاضي څخه استفاده کېږي د دې لپاره استفاده کېږي چې مثلا د کار لپاره موټر چې غواړي رانیسي زه فکر کوم په افغانستان کې فکر نه کوم چې په دې اندازه دی وي مګر په نور ځایو کې شته کله چې ته موټر رانیسې موټر شاید په 11,000 باندې درکړي او دغه 11,000 پر ځای باندې د اول واري ستا څخه مثلا 500 ډالر غواړي مثال یا 1000 ډالر غواړي وروسته بیا په قرار ډول باندې مثلا د میاشتې د کاله یا په 2 کالو کې نور پیسې د لون په ډول باندې ورکوي صحیح کښت موږ تاسې په پښتو کې ورته وایو د سپورت لپاره هم استفاده کېږي سپورت لپاره بیا چیرې استفاده کېږي چیش لپاره ښه
د وزن بیا او خو نو معلومه خبره ده داسې خو نو نسې کولی چې دوی 11 کس راته درولي ته 18 کس ورته درولي او دا ریاضي ده و بالکل و څو پلیران یوه خبره ده بل که چیرې ستاسو څخه مثلا د کرکټ بازي تېره سوې وي مثال درته وایم کرکټ بازي در څخه تېره سوې ده تاسو یې ریویو ګورئ ریویو زیاتره که چیرې تاسو فکر کړی وي چارټونه موجود وي چې وایي مثلا راشد خان دونې دغه وکړي بالینګ وکړي یا دونې نفر یې اوټ کړه دا د شکلو باندې یا د ګراف په شکل باندې دغه کېږي دا خپله ریاضي ده کله چې موږ تاسې هلته شیپونه وویله او دا ریاضي ده یا ریاضي څخه استفاده کېږي ورپسې پلینګ موزیک په موزیک کې هم ریاضي استفاده کېږي هلته بیا څنګه دپاره په تاسو کې څوک غزلچي دی دا کله چې تاسې کله چې تاسې متوجه سئ ځینې وخت دا موزیک چې شروع کېږي شاید فکر مو کړی وي یو وار یوه اده شروع وي مثلا رباب هغه شروع وي 15 ثانیې 10 ثانیې وروسته مثلا هارمونیا شروع شي او ورپسې مثلا تنبور شروع شي ورپسې مثلا ستار شروع شي عبارت ډول والا غږ پسې وکړي صحیح دغه د په منځ کې چې دا فاصله ورکول کېږي دا د موزیک ډایرکټر د پاس ورکول کېږي ته به پر دا وخت باندې شروع کړې ته به پر دا وخت باندې شروع کړې ته به پر دا وخت باندې شروع کړې دا وخت دا معنا نه چې مثلا ته به پر 2 بجې باندې شروع کړې کله چې د ستار شروع کړي برابر ته تبلا 15 ثانیې وروسته شروع کړه دا رقم او کله چې بیا د تبلا شروع کړه 15 ثانیې وروسته 10 ثانیې وروسته به دا مثلا رباب شروع کړي پر دې رقم باندې دغه د فاصله دا په ریاضي کې ریاضي پورې مربوط ده ورپسې بانکینګ شاید ټول ته معلوم وي او موږ تاسو ورځو د بانک څخه پیسې راخلو یا په بانک پیسې ورځو په بانک کې هم استفاده کېږي ورپسې د هوم ډیکوریشن لپاره هوم ډیکوریشن لپاره څنګه استفاده کېږي څو دانې چوکۍ غواړو څو دانې ګلدانۍ غواړو دا ګلدانۍ په څونې فاصله کې باید کښېږدو دا چوکۍ په څونې فاصله کې باید کښېږدو د دې ډیکوریشن لپاره هم د دغه څخه استفاده کېږي د ریاضي څخه ریاضي په سلهاوو نور د استفادې ځایونه لري خو ما دغه لاس دانې دغه درته وویله صحیح دا تاسو کولی شئ چې تاسو یې خپل هم پیدا کړئ ورپسې د هغه څخه وروسته په د ریاضي ضرورت په کمپیوټر ساینس کې یا موږ تاسو د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلین یو موږ تاسو ولې ریاضي وایو یا په کمپیوټر ساینس کې ضرورت څه شته چې موږ تاسو باید ریاضي ووایو وایي دا شاګردان ته دا پوهاوی ورکوي چې هغه د ابستراکټ لنګویج زده کړي ابستراکټ لنګویج فزیکي ډول باندې نه ده موجوده په مثلا احساس زه وایم دا یو ژبه ده مګر په فزیکي شکل باندې موجوده نه ده محبت او احساس محبت مثلا نفرت درد دا په فزیکي شکل باندې دا نه دي موجود مګر په لاجیکل شکل باندې موجود دي د دغه شام دپاره موږ تاسو د ریاضي څخه استفاده کوو او دغه ژبې چې دي دغه رقم ژبې تاسو په کمپیوټر ساینس کې استفاده کوئ سی فزیکي ژبه نه ده او سی پلس پلس په فزیکي ډول باندې نه ده موجوده او لاجیکل ژبې دي ده جاوا دغه رقم ده په فزیکي شکل باندې نه دي موجود د دې لپاره چې د دغو ژبو څخه استفاده وسي موږ تاسو د ریاضي څخه استفاده کوو یا ریاضي باید ووایو ورپسې الګوریتم د چا زده دی الګوریتم تعریف و د هغوی په تعداد تقسیموو دغه الګوریتم چې دی دا سټیپ پر سټیپ مثلا 15 سټیپه د یو سوال د حلولو لپاره وخت نیسي 6 سټیپه د یو سوال د حلولو لپاره وخت نیسي 8 سټیپه د یو سوال د حلولو لپاره وخت نیسي الګوریتم خپله په ریاضي پورې مربوط دی دا د ریاضي یو برخه ده د ډسکریټ ماتماتیک یو برخه ده صحیح دی د دې لپاره موږ په کمپیوټر ساینس کې استفاده کوو ورپسې یو څوک و دې ته مجبوره کوي چې هغه خپله د ځان سره فکر وکړي او یو نوښت په اصطلاح باندې راولي کله چې مثلا موږ تاسې سی کې یو موضوع نوشته کوو یا په سی پلس پلس کې یا په جاوا کې شاید په تاسو کې ډېر دا رقم کسان وي مثلا په جاوا کې د یوه نتیجې لپاره یا د یوې نتیجې لپاره یې پروګرام لیکلی وي د ده پروګرام او د دې پروګرام تفاوت سره ولري دا معنا چې د ده فکر او د دې فکر تفاوت سره لري دی په یوه فکر باندې ورغلی دی او دا په بل فکر باندې ورغلی ده په اخر کې نتیجه بیرته یو رقم ورکړی ده نو دا تاسې پر دې باندې باوري کوي ریاضي چې په اخر کې هغه نتیجه په لاس باندې راوړئ چې هغه ستاسو د خوښې وړ ده یا تاسو هدف ټاکلی
نو د دې لپاره موږ تاسو د ریاضي څخه استفاده کوو.